سلامونه دوستان، الله دې وکړي ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. بخیر راغلی بریا پښتو ته. نن غواړم تاسو سره یو څه درسونه شریک کړم چې دغه کتاب څخه ما واخیستل چې دا کتاب د ایلن مسک په اړه لیکل شوی دی. اکچولی وینس لیکلی دی او د هغه غټ تجربې، غټ خطرونه یا غټ هغه مهارتونه چې د سره شته دي پکې راخیستي. بیسیکلی سکیل نمبر 1 دغه دی، وایي که تاسو د خپل کامیابی په اړه واقعا جدي یاستئ، خپل فزیکي موقعیت مو بدل کړئ. که تاسو وغواړئ چې واقعا په نړیواله سطحه کامیاب شئ، تاسو نشئ کولی چې مثال په ډول په افغانستان کې هغه کامیابي لاسته راوړئ کوم چې تاسو کولی شئ چې په کاناډا کې لاسته راوړئ یا په استرالیا کې لاسته راوړئ یا په یو سی کې لاسته راوړئ. ځکه کوم سهولتونه، کوم اپورچونټیز یا فرصتونه چې هلته امکان لري، ممکن دي یا شونې دي، هغه دلته نشته. امکان دی چې په راتلونکو لسو کالونو کې هم پاسبل ونه اوسېږي. مثال په ډول ایلن مسک کله چې په اول ځل مطلب دنیا ته راغی ساوث افریقا کې و، د هغې نه وروسته تر یو وخته پورې دی هلته و، بیا لاړل کاناډا ته، انټرنیشنل سټوډنټ مینهاز یو نړیوال شاګرد. د هغې نه وروسته بیا یو اس ای ته واوښته، بیا روسیې ته د راکټ لپاره لاړ، ډېر نور ملکو سره خبرې وکړلې. بیسیکلی که چاته وغواړئ چې مطلب خپل لایف چینج کړئ، لومړی ضرورت یې دا دی چې خپل فزیکي موقعیت چینج کړئ. دوم ریسک ټیکینګ، خطر باید واخلئ. که وغواړئ چې واقعا کامیاب شئ، بدون د خطر نه هېڅ امکان نه لري. مثال په ډول کله چې ایلن مسک یو کمپني په نوم د x.com کریټ کړله، هغه چې کله خرڅ کړله، فکر کوم د هغې نه د 150 میلیونه ډالر پاتې شول چې هغه بېرته د ټول واخیستل. یو ځای په ټسلا کې سرمایه ګزاري کړل، یو ځای په سپیس ایکس کې سرمایه ګزاري کړل، او یو ځای راواخیستل په سولر سټي کې سرمایه ګزاري کړل چې هغې وخت مطلب چې د زیات سرمایه ګزاري کړې وي، اراوند 50 یا 60 میلیون ډالرز به د سرمایه ګزاري کړې وي، خو اوس هغه کمپنۍ په ټریلیونز کې لګي، ټریلیون ډالرز ارزښت لري. دریم، وفا یا وخت وقف کول خپل هغه کار ته چې دی کوي. ایلن مسک ډېری وخت په امریکا کې اوسېږي، لاس انجلس کې یا هم سیلیکن ویلی، سان فرانسیسکو کې دلته اوسېږي. هغه هلته خپل کور نه لري د کتاب مطابق. هغه ټوله شپه مطلب تر 1 بجې 2 بجو پورې کار کوي. د هغې نه وروسته کله چې ټایم د خوب راځي، او ملګري چې کوم د غیریا سره نه وي، هغې ته کال کوي چې مطلب زه راځم، هلته ځي او په ګیسټ هاوس کې یا په حجره کې هلته وده کېږي. سو بیسیکلی خپل کار ته ډېر زیات وخت ورکوي او د زړه نه ورته کار کوي. ورپسې هغه داسې یو ذهنیت لري چې هغه ناممکنه فکر کوي چې ممکن دي. په 2004 او 2005 دغه کالو کې د فکر کولو چې دی باید خلک مارس یا مریخ ته یوسي او هلته باید ژوند وکړي. داسې حال کې چې دغسې فکرونه هغه وخت کې چا کول، هغه ته د لیوني فکر کېده. نو 100% دی داسې یو ایډیا یا ذهنیت لري، داسې یو مفکورو باندې کار کوي چې هغه مطلب خلکو ته ډېر جالب ښکاري. ورپسې خاصیت دا و چې کتاب مطابق چې هغه دی ډېر زیات ریډینګ کوي، د حد نه ډېره مطالعه کوي. دومره مطالعه کوي چې په کتابخانو کې کتابونه نه وو چې ده مطالعه کړي وای. دومره د کتاب مطالعې سره شوق او مینه. ورپسې خاصیت چې دغه کتاب مطابق په ایلن مسک کې شته دی، هغه دا دی چې هغه ډېر زیات کنجکاو دی. کنجکاو هغه کس ته وایي چې همیشه داسې سوال کوونکی ذهن لري، هر څه په اړه سوال کوي چې د کمپنۍ ولې کامیابه ده، یا دغه کتاب ولې داسې لیکل شوی دی، دغه کمپیوټر څنګه جوړ شوی دی، یا مطلب دا مڼه ولې د ونې نه راوغورځېدله، یا دغه مارس ته راکټ څنګه رسېږي. ټول دغسې سوال کوونکی ذهنیت لري او هغه سوال ته باید ځواب پیدا کوي تر څو کامیابه شي. او دغه ذهنیت چې هر څوک ولري، شک نشته چې د کامیابۍ امکان ډېر زیات دی. ورپسې خاصیت چې په ایلن مسک کې شته دی، هغه دا دی چې هغه سفر ډېر زیات کوي او د سفر له امله د مختلفو رواجونو یا روایجو سره مخامخ کېږي. کله چې هغه سټوډنټ و په ساوث افریقا کې ژوند وکړي چې یو غریب ځای دی، او بیا لاړل کاناډا ته، بیا یو اس ای ته لاړل، بیا هلته په ډیولپډ ښارونو کې، پرمختللو ښارونو کې پاتې شولو. دلته دغه څه که ته پاتې کېږي 100% له مختلفو خلکو سره مخامخ کېږي. که ته افغانستان کې مطلب ژوند کې، ته په کابل کې اوسېږي، شاید چې نورمال ژوند وګوري. که په افغانستان ته راشې او یو ولایت ته لاړ شې، یو غریب ولایت ته لاړ شې، هلته ته د غربت سطحه وګوري. که ته بیا بېرته لاړ شې کاناډا ته، او په کاناډا کې په ټورنټو کې اوسېږي، یو اس ای ته لاړ شې، په یو اس ای کې سان فرانسیسکو کې اوسېږي، هلته سیلیکن ویلی ته لاړ شې، لاس انجلس دغه ساحو کې وګرځېږي، نو خامخا ستا ذهنیت د خلکو د کار، د زحمت، د دوی د ژوند د اصولو په اړه بدلېږي، فکر دې پراخېږي. او همغه فکر که ته بیا کله بېرته بیا په کار واچوې، نو 100% په ژوند کې څه شی کولی شي، د تغییر سبب کېدلی شي. نو دی دغه خاصیت هم چې نن دکې و چې سفر به یې ډېر زیات کولو. ورپسې خاصیت چې په ایلن مسک کې هغه دا و چې هغه ډېر غټ فکر درلودلو، فکر یې ډېر زیات غټ و. کله چې د x.com په نومه کمپنۍ چې وه، هغه اوس پیپال په نوم یادېږي، هغه د چلوله په هغې وخت کې دی په ټور یا چکر باندې تللی و. د چکر په جریان کې د کمپنۍ دغه بورډ اف ډایرکټرز چې و تصمیم یې نیولی و چې ایلن مسک مناسبه کس نه دی چې سی ای او یا رئیس اوسېږي. نو دوی ایلن مسک فایر کړی و او بل کس یې هغه پسې هایر کړی و. هغه چې راغی ورته ویې ویل، هغه چې کله هغه راغی نو ډېر ډساپوینټډ شو چې دا څه حال دی چې مطلب زما په ناموجودیت کې داسې تصمیم نیولی. نو دی بیا لاړو د بیچ څنګ ته، هلته ناست و، دلته ذهن کې داسې ایډیا فکر ورغی چې که چېرته زه دغه کمپنۍ نه ویستل شوی یم، نو امکان دی ولې زه د دې لپاره پیدا شوی اوسېږم چې زه باید ډېر غټ کارونه وکړم، نه په دومره وړوکو کارونو کې مصروف اوسېږم. نو فکر یا ذهنیت یې ډېر غټ دی. ورپسې یو بله تجربه، کله چې ده غوښتل چې فالکن 1 یا لومړی د راکټ چې فضا ته یې ولېږي، هغه د راکټ نه شو جوړولی د هغې څخه مخکې. نو دی لاړل روسیې ته چې ورغی، هغوی د 500,000 ډالرو راکټ په ده باندې په 15 میلیون ډالر خرڅولو. نو دی ډېر غوسه شو، هغه پروجیکټ یې رد کړ. خو دومره کنجکاو دی چې په دې لنډ وخت کې چې هغه کس ته د راکټ په اړه معلومات ورکول، هغه معلومات یې ټول جذب کړي وو چې په تیاره کې دی ناست و. خپلو ملګرو ته یې ویلي چې موږ تاسې پخپله باید راکټ کریټ کړو او کسان پیدا کړو چې تر څو مطلب موږ سره مرسته وکړي د راکټ په جوړولو کې، او کامیاب هم شو. نو د غټ فکر سطح یې دومره ده. د کتاب مطابق بل خاصیت چې په دغه شخص کې شته دی، هغه دا ده چې دی هېڅ وخت نه تسلیمېږي. د تسلیمېدو نیچر په ده کې هېڅ نشته دی. د مثال په ډول کله چې د ده زوی وفات شولو، نو وروسته له 2-3 وروسته څخه دی بېرته خپل کار ته وګرځېد او په خپله وظیفه باندې په منظمه ډول څه شی کولو، کار کولو، یا هغې ته یې زحمت ویستلو. مطلب
د څه نو یا د څه کم کار نه و چې هغه د سټاپ کړی وي یا هغه د مطلب هیله یا امید له لاسه ورکړی وي. ورپسې خاصیت چې په ایلان ماسک کې د کتاب د پېښ شته دی هغه دا دی چې هغه په مارکیټ کې ټاپ خلک را پیدا کوي، هغه ټول سره یو ځای کوي، بیا هغه نه یو ټیم جوړوي او دغه ټیم ته بیا مطلب د ګایډ لاینز ورکوي او هغه ټیم خپل ځان ته پکاره چوي تر څو د لا کامیاب کیږي، د کامیابی او شته ورسوي. او زما په نظر دا ډیر زیات مهم سکل دی. کله چې راکټ نشو جوړولای دی په ډیرو ملکو کې وګرځي ټاپ ساينټیسټس پیدا کړل، انجینیرز پیدا کړل، دا ټول سره یو ځای کړل، یو منظم مارش ورته وټاکل. دی هغوی په وسیله فالکن 1 جوړ کړ. فالکن 1 په لومړي ځل ناکام شو، خو اوس فالکن 9 پورې رسیدلی چې مطلب هغه ځان ته یو څه وایي. ورپسې د هڅه کوي چې په خپل تولیداتو کې بهترینوالی او هغه د عیب هیڅ نقطه پرې نه وي. کله چې د ټسلا موټرې جوړې شولې نو هغه موټرې د لاس په وسیله خلاصېدلې. د هغه انجینیرز ویل چې په لاس په وسیله موټرې زه نه منم، تاسو که غواړئ چې مطلب زه ستاسو دغه موډل قبول کړم تاسو باید داسې موټرې جوړ کړئ چې هغه سنسري اوسېږي یا د ټچ سیسټم پر اساس اوسېږي. کله چې دغه کوم کس چې ډرایو کوي یا داخل کې پکې ځي چې دا ورنږدې شي ورولګي د هغه باید سنس کې او اټومیټیکلی دروازه خلاصه شي. نو پرفیکشن ته د کار کوي. ورپسې خاصیت چې په دغه شخص کې شته دی هغه دا دی چې د هڅه کوي چې ښه تولید په کمه بیه مارکیټ ته وړاندې کړي. تاسو د ډیرو تولیداتو شاهدان یاستئ چې اوس وخت کې موټرې دي د سپیس ایکس چې مارس ته لېږي، د هغې تر څنګ اوس یو موبایل راایستلی دی چې هغه لا پوره مارکیټ ته نه دی راوتی چې مطلب هغه به په نیټورک برخه کې د سپیس سره وصلي، د کوم سټلایټ چې د هغې سره وصلي په ځنګله کې به هم کار کوي او پر سیکنډ څومره 1500 MB که 500 MB څومره سپیډ به لري او په شمول کیمرې کوالټیانې ډېرې زیات نور بعضې فیسیلیټیز لري. سو دا ډېر جالبه خصوصیات دي او مطلب بیه به هم چیپ اوسېږي. اوس آیفون چې دی که آیفون 14 پلس اخلي پرو میکس اخلي نو دا اراوند شاید $1400-1500 خو دی وایي چې مطلب که زما موبایل مارکیټ ته راوځي د دې به سټارټینګ هغه پرایس شي $1000 $10 به اوسېږي چې زما په نظر ډېر زیات جیب نه دی که خاصیتونه چې لري هغه په نظر کې ونیسو. ورپسې یو بل خاصیت چې په دغه شخص کې شته دی هغه دا ده چې هغه هېڅکله په یو انکم سورس یا د عاید سرچینې باندې تکیه نه کوي. ډېرې کمپنیانې غواړي چې مشر وي لکه ټسلا دی، سپیس ایکس دی، سولر سټي دی، پیپال دی، بعضې نور یو دی غواړي چې لا غټې کمپنیانې مخې ته بوځي. کتاب ډېر ښه کتاب و، جالب او لږ سخت لیکل شوی خو مطمئنه اوسېږئ چې ډېر څه ورته زده کړئ.